حاجی جانا دارس راځي مجبورې همې فجې وژړېده که نن ده او که سبا د فجې د کوره به شي بیا به د زړه د اواز باندې باسې شم کوی چې لورې ځکه ستا کور پردي ته یو ټول شانتې ما به دې غېږ کې راواخېستې ما به ژړې کړې او تا به راته وخندل هغه روز مې نه هېرېږي بچې امداجي دا خو ته چې جنتي سړی یو تا زه دونه وړه لویه کړلم د نن سبا پلاران خو خپلې وروڼه ژوندی ښخوي مجبورې لور د الله طرف نه غټ رحمت دی خو که څوک وپېژني داسې ډېر د اوسان شته دي چې لوریانو ته سپک نظر کوي د چا چې په کور کې لوري که نه په هغه کور رحمت ورېږي د رزق کمی نه وي خو دا خبرې مه کوه بچې زه به پسې ډېر خفه یم وایي لورې خو خوشحاله په دې یم چې خپل د تره کور ته ورځېږي پردي ته نه نو ځکه ناکله راځم دیدن به دې کومه امداجي په یو کور کې یم هر ټایم به دې راباندې نظر لګي څه لرې خو نه ځم شي مې د اړه راډک شو لورې خو بیا مې یو نصیحت درته کوم دا پردی کور نه دی دا د اوسپنې نینې چیچل دي ته به ځان داسې کې که نه چې ځان سره به چې کوم دي دا خواښې دا شخړو دا خاونه دا یورو دا ټول به لاس کې والي د ټولو به قدر عزت کې د مور خبره دې مه منه که دوی قدر عزت دې ونه کړه که نه نو کېدای شي چې دا هلک داسې د اوس شانتې دی راته دې واپس پرېږدي بیا ګورې تا نه شم ودولې په بل ځای کې او بیا به راباندې نوم دا راشي دا یې یو ځل پرېښې ده نو بیا به دې کوم ځای کې ودوم بیغت مشداجي یم چې څنګه ستا خوښ په شان به کوم ټول به په خپل لاس کې والم په مینه محبت به ورسره کوم ټولو سره ښه خیال ساته ښه قدر یې کوه زما نوم روښانه کړه چې د کلي خلک وایي جعفري قصبګل لور واده شوه اوې دونه ښه جینۍ وه چې هغه ټول کور چې کنې لاس کې واخېسته څه پېښ شوې داجي یم پېښ شولو یم زه به دا ورځ به انشاءالله راځي دا ټول به زه یو ځای کوم یو کوم دی یم لورې په دې ستا په دې واده کې نه دي ما چې تا ډانس وانس نه دی کړی خو ستا دې واده کې به زه ګډېږم ویم کاکاجي خو چې ومې لیدې راشه که نه راشه که نه ته وګورې زما ډېره ګران لورې تاله مې یو ځای کې بیا رشته وکړه انشاءالله نه دي دې ځل به دې ودوم ویم رشتې سره به ګورو ویم دا دو پېژندا څوک ده دا مې لورې ته که نه دا چا تیاره کړې ده چا تیاره کړي لور شبنم ویم مو دیګای راکا په بخیر څه نه کېږي ورګه چې تا له خوشه درکړم دا مې سودا کړې ده قراندازۍ کې چې شي راوخته نو ستا به قراندازي ده ویم زه په نصیب سپېرې ما ته نغدې راکا زما څه نه راخېږي یاره ته به داسې کار وکړې که نه نغدې خو راسره د بینک چک والا ورکه نغدې خو راسره اوس کمې دي که نه د بینک اکاونټ کم دی ځه خلاص که ویم خو غواړم زه پهله عمرې ته هم لاړ شم واده نه پس دا دې سلګوني به انشاءالله قدر راشي خو د پاکستان لږ باره شو دا دې وخت کې سپکې دي نورې به هم درکړي بیا ته غم مه کوه ښه ته داسې کار وکړې که نه دې خو بیا چنګل خانه واچوله تو سم پاغن یا پسې بدرت وې خولې دې نه شرمېږي 15 جیره بزمه کرې ځان ته کړه دا ته چې نن په تورې کې ګرځې د هغې سر ته دوا کوه د هغې د لاسه رنګراج ګرځې څوک اوس لکه ټوزې نو بیا به 50 جیرو بالو ولې دا پښتونه لا غیرت دی نو پښتو غیرت دا نه دا هم خواږه کړې ده بله دا خوله دې لکه سمه ښځه وه تا دا ښځه چې داسې د ناوې په شان ګرځي نو زه هم ستا خور یم که نه پکار چې ما لرم یو جوړه جامې راوړوي دا غم نشته چې ته به څه کارنامه وکړې خو چې ته باروځي نو خلک وایي چې دا چیلۍ چا را ایله کړله په قلاره کښېنه بدې در باندې ښکار کښېنه کور کې د ده زوی او لور له چې ما پرون سوداګانې کولې او دا برقه مې ځان له رسټه داسې اړولې او په بازار کې ګرځېدم نو هغه نه شرمېږي خورې نو ځان له باندې مرګه پاتې اخیستې وي ورځ در سره یې وه او خلک در سره و نو هغې ته ما د جیبه 1500 روپۍ ورکړې خبر زما واورئ خو یوازې به نه ځي ورکې والا پیسې دې د لارې چکر تړل شوي دي دا پیسې والا ورکې او نن زبرګه ورځ ده دې کور کې اترنجرینګه مه جوړوې یو بازارونه خو تام کچ کړي دا ډبل زما ورور را باندې غرق شو دا د ډبل لوټو ماشین ځان سره بوځه ستا هم لیکېږي ستا خو هم لکه کېدله نه خور دې غله ده غلا کوي او ما نه خو به سړي سر مات کړي که ورته پته ولګېده زه نه ځم تاسو پوهېږم وای ته لاره سړي نه یارېږې وایي ششنې ډلې ښځې په دې برخه کې داسې ښکاري لکه کټۍ چې په بوره کې خوله ورکړي دې ته اوس ته وګوره او دا زه ځان سره بوزم هم نه دا خو چې سره په لار روان یې هر سړی راته ګوري بې دا هغه تښتېدلې ده یا لورې هغه پرېږده ته چا دوکاندار کښېنه ولې وې هغه خبره لا پاتې وعلیکم سلام په قلاره کښېنه دلته خوږه درنه وروڼه دې شته را به وړي دله مورې نو
دونه سپکه خوله لري ابر دکاندار نیر شوي مې او ته ما ته په پوزه باندې دی مارک دی زه د نقد ما ورنداران دي هر وخت په ټپه کې راتاړي تا اورېدلې نه دي ای مترور ز لوبو ته مې دا سړه شوی دی سړه مې سم ګډ وډ دي سه پوری تو چې لګي ز لوبې را لروړي ای دا ماشین پیر کې ته پکې ستاله دوس ما په بل چرمای لکه دا ما خدا کو نه او دا ما ته فرمایش ور په غوګلو غولو اړي به د ښه خټکی به شان خپل دی نیولې شو کارو باسه چې ما ته د کار وي یې ته ټاو د ریشو هغه ګونټه جوړ شوی دی خور نو ټماټر سره وای نو زه به ورته څه ویم چې په چا کې څه وي نو زه به ورته ویم که نه ته پېغله ښځې او د زلمي سړي سره ونښتې په قلاره کښېنه بدې دا کو زما ښځې واورېدل ما چرمې او که نه د ښځې مخکې ورته داسې مه وایه د ښځې بیا شک پیدا کېږي وای قاسم په 2 نمبر کې کاغذونه هم ګنډه دي زه به هغه ورکوټ هلک ولېږم تاله به څه لوبۍ او راوړي کنه د زلوبو بندوبست وکړه ته بیختیو زما سره موټرېږه وای زه لاړه به شرم ته دا څه ګورې دا د وطن نه چې راشي د وطن نه دقسې کلمې سپوري بیا دلته وایي زه لوبۍ او 3 ګوټۍ راله راوړه 3 ګوټۍ څه بوڅو ته وایي خو چې ګورم نو زما د عمو چې یو ځای کې ناست دی نو دا به راغویم تر غونډه کې دا ټول کلي راباندې خبرې کوي او د واده ورځ دا جنکشن روډ ویم خبرش دام د سپو مامی ده چې کوم دی کې بس انجرین گاچی او تی پیړه کنه دی که زما په دې کور کې موړی وشي کنه خو تا به ودوم نه دې پرېږدم ماشاءالله دا جو کړه مور مې څونه ښکلې ښکاري زه به داسې کار تاسو کښېنئ دې سره او زما سره ضروري کار دی هغه را بیا راشه خبره مې واوره نو څه ویم دلته کښېنه خبره درته کومه یو څه خبره ده که ته نغدې غواړې نو باقي ما سره چې کوم دی هېڅ نشته دی ویم نقد کې ستاسو ځای ته راشه کښېنه ویم 1 روپۍ ورکړې دی خو تو سپین کړې خو دې ویم بکري دې راوړې ده که نه هغه مې سبزیلي دوکان کې خیر پورې وردي هغه زوی یې وردي یا به هغه وردي رالي وې او لورې درته څه ووې ها امنسیت یې راته کویو ما خو ته نصیحت وکړه او ته ورته وصیت وکړه ځکه هېڅ پته نه مرګ دی نه لګي او زه به سره کښېنم خبرې اترې سره کوم که نه یم ستا نصیحت پسې یم ښه لکه زما د نصیحت څه نصیحت نه دی خو ده ما ټول عمر ته ځکه ته پې نه کړې نو ته به دا لور څه پې کړې ستا تربیت شوی دی نه ستا هغه شوي دی که نه ستا د خاندان هم شوی دی او ستا هم پسې شوی دی یاره مړی ویم که ته چې ته سړی وې که نه نو یا به چې کنې په غټ ډپارټمنټ کې چې کوم دی یو لوی افسر لګېدلی وي خو چې زه درته وګورم نو ښځه ذات یې هغه هم ښځه نه ښکاري ام نصیب مې خوار دی که نه دقه خو جانمه چې کاش سړی پیدا هم نو ښه به وه ام په تا داړه خو به نه وړېدم که نه یاره که سړی پیدا وي په ګاړه کې به چې کوم یو کس به دي اوچتو او بل به دې راخلاصو پهلوان یې نصیر پهلوان نوم به دي او انسان ته دې کتلي دي ام چې څوک دې راسره هغه اوس هم بیبي اوچتې او راخلاصئ وخت یې په کټ کې راچول فرضونه یې ورسره که کولې زما دې مولی دومره نقصان دې ورکړه که نه د هغې ګورې سامان دلته نه میلاوېږي ښه د مور د خولې سر پورې نه ده که ستا د مور خولې سر پورې وه که نه دا به په سپین سر وته نه خو پرېږده به سپینې سپینې نه ویمه اوس به راسره بیا انخلي جامې یې پاکې مور چوړي بچم سره نکریزو دا خبره وکړه ما داسې کار وکړو که نه چې بېګا مېلمانه راځي نو په دغه دی نکریزو کوم دی هغه سامان کېږي دی خو به ورته تو راتو شي او دا واده داسې ګرم کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې دا واده دی ویم هغه زما کار د بېغمه شوی ما پوره انتظام کړی دی ویم ما نه لږې پیسې راکړه هغه لږ زه هم درکړه چپ ویم هغه لږ لس راوړمه دارې وه بس وکړه وکړه تباو برباد کړم خپلې شه بس که نه لاس مې مات شه او ویم ته هم د دبه لټاله شوې که نه دا یې کار وکړې را دې وایي بیا څه کار وکړو ته پرې څه دی څه دی سبزیلي دوکان کې سودا ښځه هغه دې راوالي که او جینۍ تیاره شوې ده نو ګاونډ مېلمنې راځي که نه هغه چې که نه تا ورخه درکړې ورته وسولي ده څه زه مزال له چپاړې اخلم یو قرآن رسول او دې جوړې ته وګوره چې خورې کې نو باقي د شرم را پورې کې بس یې که ما ته وایي چې شرم را پورې کې هر دکاندار راته وایي چې خورې دې کنې په دې مارکېټ باندې داسې ګرځي ته وایي چې دا کرۍ غونډۍ زه د نرې په شان ګرځم د نره یم ستا د ښځې په شان مټیزه نه یم بس دا برقه دې په سر کړی او ځان یې نرخدې جوړ کړی دی او خرې داسې او خر داسې بس یې که کښېنه تا کې کوم ځای د نرانو دی ته ما ته ووایه چې ته وایې زه یاره مورې بس چپ که نو خبر قلاره کښېنه کوټې ته ځه ګینې سر در باندې ماتوب ته بس که ښځه اواز کوي تا پسې به خلک په ودونو کې خاندي ښه ما پسې به نه خاندي وایي به چې لور ته یې ګوره خیرماره ده چې پیزار یې دله رانه وړو د دوی سر ماتوم ته بېغمه شه څوک یې راله راوړي څوک جبار خانه دا پیزار ولې راوړه خدای دې په دغه فیضان کې چې کوم دې تا مټي را بوتلي بس یې که خدای دې دا ستا دا ښځه په دویم ځل بوتلی کړي ما ته څه له پېغور نه راغلی مرقه
کته د ما کور نه پس وته کنه دا خپل دې کنه به ډبلی غنی ماتو ما ورکشت وګورئ ورکشت خپل دا نه جوړ کړی په دې کوشو کړ دې کوشاډه به تپریدا وچې بکو ګډېرې نه کې کوا باندې راکوا ډېر هاتي یو کا دچ به یو غاښ مې ده راوړه چاکو چاکو راوړی ما هغه کنه غزا کړی دړ کوي اځه مور ترا ته غلطه لار خېشي خواږ سره بدس کې اوس پر سره بدس کې ما ته کله ویلي دي خدای دې تبانه کا ته پاس دا بالټي چت غزل ورسره دوه خبرې کومه ویز ما بخانه خطو کا یو صاحب بل چې زمون خیر نشتا یم ته ته ولټه کم دي بدی خبرې کې مزه شته ځه مو څه دا بالټي دې مشغول ولم پاسه یو قول درولم دور شرمه مور دامل ته اسو ویلم چې یو پیر وکړلال شم کینم کنه بیا په تماشو کینا دا شونډان را شو کومه غوري پلار ته سوي پلان مې راځي چې ورشي ټول خپل لاس کې واخلو وي خو اوسېږه ورسره بس ها اوسېږه بسره زما خبره به مني ما سره چې څه کړی دي حق بدل به تیر علي مې ما بغټي او بیغمه ش پلار ته مې د قصه ها کولو منم خو تاسو په قدم سمبري ته خو چې هغه زوړ انګریز وینې کنه تا نه خو زما یې را شمه پته چې بدیل کې تالي دلی سدي څوک هم زړه دینو ها زړه دی امدا مې ته وي چې څنګه ورشي کنه بلس بجې به پاسي مې زه خو کور کې نا وخته پاسې دمه ټیک تا کنه او بل دا چې لوخي بکیک دی کله بزانه په سر درلاولي او کله په خپو کله په ملا او زه به درځم اسیم په یو کور کې غم به نه کې خو که د پلار دې څه خبره ومنه لا نو دا مې ته وې چاړه به تودمو دي جبې له بېدله وړم که به سره خواږه وچلې دی مې بیغمه شي څنګه ته قشان به کومه او کنه دا مې ته وې د پلار یو نصیحت هم واوره ها ښه صحیح ده مور زه ورځم ځان لږ مې امتحان ورشه همدغې په رنګ کې رنګ شي بیا ما هم نه پېژني او پلار یې هسې ښه سړی راغلی دی زما خو دوی څه پورې خیال نه ساته داړې د خاورې شنو جیب څنګه چلی طبیعت هم ښه دي بس انشاءالله تعالی تاسو ته څنګه پته راکنده گاوند دی کنه ما تاسو په خبره مې بیا مشران یې زموږ د سره ګول چې تاسو خبر کو نو خدمت ته به مو دیږي او د چڼې په دیګ به مشر کې تل کې انصافدار او زردې ته کې راوچوا او دغه مشه زموږ کول سه هم الله خوشاله خان که تاسو دعاګان ضرورت ته موږ زړه ویناګان کوو نه چې څوک دنه خپل شي ګوره ها دا ویناګان کې درنی کول غواړي ځکه چې یو د یو ندی واده دی واسطه باندې داسې چې غواړي څنګه چلی یارانو خو یې برابرې د روان اتوال انشاءالله د سپوري د زو واده دي د نادانه او دي کنه نو لس بجې جنگ دی او 2 بجې ډوډۍ ده صحیح ده خدای ته خوشاله کا دې ته وي زما ملګری دا نه سیره لانه ملګری خوشه نه مننه دي مننه خوشاله نوی دې نوی د زنده‌باد بچي غنجل وجرامتي السلام علیکم وعلیکم السلام راځه چې پروګرام ټول ان شاء الله نوی دا ګورې ګاډي برابر پیدا اګن ګاډي کې چې پجن تاسو تلو هغه بناوي کې هغه کې بناوي راوځو بالکل ولې اچھا واده دی دا پیګل اول ستغه واده خو مله دا وشو رکوبه من قالوا ده قارب بالتقرب راشه راشي شو بانټګان ځاګان مې رسېده بلا بچي راځه ولې یار غیر مهرباني نوی نسل ته مو ته ګډوډ کی اور ابه بجې روان ټول ان شاء الله د نادان خان واده دی نادان خان الله دې په خیر 10 بجې جنگ دی او 2 بجې ډوډۍ بس تا پیدا الټا سیستم خدای ته خوشاله کا ته خو به خامخا راځي یار زما او یار دی واده پس مې دا جبې شو تا پس یار بس یقین نشي خو د گنجې غجنګ الله دې په خیر خپل پیمله ټول ته خپل وای ها اوري ول راځه بخا تاسو نمک مردار غونته کې ګورې د الله دې خیر کی راځه یقین مې نه دی ما یا سزا چینا خیال دی ته کنه چینا دو یو دا خیر واده کې بدل او واده سیستم دی چینا تا ته پښتا هم چې دا ستې او ځای کړی وکنه او دا ودونم دوه په یو ځای والله چې کاکا دې ته دی واده کې ځان تین تار ته کډاړي را لګان دی واده کې ځان لین ټکی ښه نه کړځو زه چې دا بدلی کوړه کو بیا واپس يا بخزوا لي وليك بخزوا چیلی اډو کې دې خدای دې
چل چوټ کته زما د اواز نه اورې اواز څنګه واورم هلته دوکړی باجي شروع دي یو ویده وکړه بل ویده وکړه څه وکړم نو ته میږي در خطې دي ولې په منډې خدایه پاکه خدمت وایه خدمت دا دی ما ویل دا جینکۍ خو لګیا دي شرنګا شرنګي شروع کړی دی خو بیا به ما ته ګریوان ته لاس راچي چې نکریزې نشته شمې نشته هغه ټوکرۍ نشته دا به دې راوړی وی په وخت یا خبرې دې خوښه خفه کېږه مونږ چې ستا ګریوان دې کړم ګریوان خو تا اسم بېړلی دی دا خبرې ما ته مه کوه خو خدمت وایه څوک هم نکریزې راوړم ګریوان د پښتون عزت دی پښتانه خو یې به که نه هغې ته ګریوان وي زما بېعزتي به کوي ته چې درته وایم ښه ده بس پرېږده سړیا وایه څوک هم شابه دقه وکړه چې دا سامان راوړه چې دا جینکۍ ځان سینګار کړي نکریزې کېدي او د شپې به هغه ناوې ته مخې ته ګډاګانې کوي هغه شمې ورته وایي کوڅه هغه وله راوړه تعاله سره وړم تعاله الله دې خات کړه ټوله غوڅه باندې راله اوبه واړه خدیجه په مینه کې خو غوسې وي هغه دې کار وکړه بالا ته څه بېلې نکریزې راوړه زه د دې جینکو دا نکریزې نه لګوم دې کې تیز رنګ او هغه ته بیا ولګیا چې لاسونه به مې تک تور شي هغه تک سره شي ښه داسې کار دی دا به کونه وړم کونه انخې به ځان یو کړي الله دې خو هغه وایي ما سره جیب کې پټي ښه الله دې خوشحاله کړه خو داسې کار وکړه جینکۍ وانه وړي ما لر څه د سپږو مساله پټه راوړه په سر کې مې داسې حال دی ته وایې کرکټ میچ یې پکې شروع کړی داسې او داسې منډې پکې وشي یاره یم یو خبره ته کوم خفه کېږم مرغۍ په هغې روز به دیګ پخومه چې په کومه تا دا سر پرانیستو نو نشم پرانیستی غوږونو باندې مې سپږې ګرځي د حیا نه نشم پرانیستی نو بال زه په سپږو مساله به څه لږه راوړم او بل داسې کار وکړه لږې ریوړی باله راوړه نو اوس ته خوړې شي ریوړې اته د هغه خوله کې واچوم اړو راړو بیا به هغه په خوند کوي مړې ما ته وګوره ښایسته رسګولي به یو دوه راوالم اورې جامن جامن هغه وګوره خواږه مي او پاسته مي خو ټیک ده خو هغه خوله کې ایسته زر میده شي او تیر شي او ریوړی داسې دي چې سار یوه ریوړی خوله کې واچوم تر د مازدیګر او چې مازدیګر بله واچوم تر د نیمې شپې پورې مې خوله خوږی بیا به څه خوږې خوږې خبرې خدا به ټیک ته سړیا دا دغه مه کوه جینکۍ راته ګوري زه ورشه ګوري دي نو بله خبره ده خبره خو نه بده خبره ده یا سړیا الله دې خط کوي نه کې کنایت په خدای مې دې قسم چې بیا خو درته زما غوسه معلومه ده خدای شته که نه قرآن ایشي ویم چې دا مینه ستا ما سړي که نه په ایمان کو سمیر کړم او دا خیره دا دا مینه به بیا نه تا نه دې یو شی خدای ایر کړي خدای ډېر غم دی راسره دا د اسمان شین کی ما دوباره نسبته نه لګي زړې بھائی پاسا بھائی اعتبار سے کیا پخکوله ولې اشراق را پورته ته دلته څه کې چې ګرځې په پردو پټو کې نسیه د مرغۍ د خولې دا خوند خراب شوی او زما هم د طبیعت داسې خټه خټه کېده ولته د شلخي ساګ مې وکړو پالک مې هم پکې وکړو ګنخار مې هم پکې وکړو ما به دا ساګ راوړی ته کور کې کښېنه که نه دوه ورځې پاتې ته بار مه وځه خدای ته ته چې په دې کور کې هسې د کمرې قدم راولګه زه خدایه څه پکې خیر پېښ کړي نیا بیا ووته زویه زه به چېرته وځم خو په دې پټو باندې مې چکر لګوو وربندي ده که نه څلوېښت ورځې اوبه وشي دې مول شي دا لښتي دا بندونه دا ونې دا ټول پټي ده که یا وینم بیا خو خادۍ کې به ګیری ما مېلمانه به راځي ته څه مه کوه شکر خدای ته دونه ډېر نوسي در کړي دي او زوی دې مې شته شکر الحمدلله هغوی به کوي ته کور کښېنه پرېږده ساګ دې په تندر ولګي نیغه شه ودېږه ته داسې وکړه چې راشه کور ته مونږ ته دغه واده ده پریز وښیه په دغه کې څوک مونږ نه پوهېږو چې واده کې به زه کومه څه کېږي به څه احتمال شته ښځې راشه ما ته نصیحت وکړه ته په پټو کې ګرځې داسې کار به وکړي که نه چې دا واده خو د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا د پیغمبر علیه السلام سنت ژوندي کول دي د اوسه پورې ته د غټې کورنۍ هلکې نادان خو په نیمګړي ایمان ګرځېدې خلک چې وایي دا هلک دی وایي په ده به اعتبار نه کې په خوله یقین مه کوئ هلک دا قمقل دی دا قمقل نه خو د ده واده نه شوی دا نیمګړي ایمان څخه ګرځي او چې واده دې وکړو نادان انوسیه ته به بې سړی بیا به درنه ټول خلک د سړیتوب مطالبه کوي اوس وایي سړی دی واده یې کړی دی پوره ایمان به دې شي دا یو اخم پریزه د انوسیه یوه خبره درته کوم چې کله ماله صنوبر راللې او زما واده بس وځه پټي نه وځه
شبه او بشیر باده کاکا مونږ ویزه کې دغه د من نه راغتا شوی نه ده شابه وړو بیا به ورته دلبر قاریږي ها چې کله زما واده اوس نو بر کمرې ته راللې او مال یې زلفې کټ کولې یخته ما ورته پرې چوکۍ داسې کتل نو دا خو څه زلفې دا ګوره د زما د ښځې خو لکه د اسپې د لکۍ دېزه پورې ویښته دي هغې کټکونو خو هم ټیم لګي داسې اثر چې مکمل کټا کړم جینۍ ګورې پښتو ډېره ښایسته ښکاري چې د کومې جینۍ یخته اوږدی د خاوند ورسره د قدرت نظام دی خو ډېره بې کچه مینه نو دا خو زه به 15 میاشتې کې هم نشم کټ کړی خو دونه ډېر دي او بله خبره ته کوم نصیحه چې کله د هر چا واده زموږ په چمګاونډ کې په کلي کې ما تا خپل صنوبر مخې ته ودرېږي پرېږده صنوبر نه بار که یاره خواښې څکله به پکې ورځم هغوی له به پکې ورځې په درناوي باندې ستا خواښې او ستا سخر چې کوم دی دا ستا په مثال د مور او پلار دي وایي رما خو لا جمدي دي څنګه د مور او پلار دي پاته مړی خیر دی زویه دا به تا ته له پته ولګي چې تا له کله د خپل زړه غوښې درکړي د خپل زړه قتلې درته درکړي دا قپري چې کوم دی تا ته پته شته نوسیه ته ډېر بختور انسان یې پرون هم ما ته څانګې ویل وایي ستا دونه بختور تندی دی چې ستا لور هم د کوره او زوم هم د کوره که نه دا خو ګورې دا چې ښځو ته زما غونډه کې سړي په قسمت میلاوي ګورې ښه عایشه بسې او که نه ته چې زموږ کور کې پیدا شوی وي بس تندی دې نه دی بس سمه د څوارلسمې سپوږمۍ ده دا مال خال دا خمبې دا څاروي دا پوی دا شوده ماشاءالله هغه د ټول په نوکرۍ شول هغه روزګار هر څه کې الله پاک برکت واچو بس اوس د هېڅ کمي هم نشته دی شکر دی ابۍ راپاسه مېلمانه زه کلي مشران یې ښځې ستا تپوس کوي ته دلته ګرځې راپاسه یوه خبره ته کوم نصیحه وای وای چې په واده کې به هر چا څخه اخلاق ساتي نو ما چا وځي که مې 2 میلیون ټوپکې راغېڅي څوک مې شړلی دي خیر زویه اوس خو د بدنیتۍ وخت دی وایي پلانکي ته ووایه او پلانکي ته مه وایه وایي دا ما ته د واده نه دي ویلي ټولو ته وایي هسې مې سبا کې نشته څه ولا پخو راپخون راپاسه بس چې چا درته خفګان ډېر هغه ته اول د واده وایه خدای شته به تاسو وایه زه به دا ورته ښځو ته خو مې ټولو ته وینا پرېښې ده ښځې کړي دي ښځې کړي دي په دغه واده کې مې بله خوښه کې که چېرته دویمه مې پکې وکړه دا به پکې لا بهتره خبرې ساده دې شم ښځې ساده دې شم هم د جنکۍ خو تم بل ممبل غږی خیر دی خو پوجا کې ګورې ډېره ډانګه ډوته مه کوئ ته به وینې د اجراګانو پروګرام پکې کوو یزویه هم داسې پکې خیر دی دا د رباب منګې پروګرام وکړي دي ته د سپینګري هم کښېني د همزول هلکان هم ورته کښېني خو ډېر پکې د دایرې نه بر مه وځئ بیا پې ګوره ډېر خلک بحث کوي بس ټیک ده